د قیامت د قریب او نږدېوالي علامات چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم بیان کړي او رښتیا شوي هم دي. نارینه به کم او ښځې به زیاتې شي. خلک به قرآن کریم د موسیقي په شکل تلاوت کوي. د مال د محبت له وجهې نه به ښځه هم د میړه سره په تجارت کې برخه واخلي. هر څوک به غواړي چې خپل ځان چاغ او مضبوط وګرځوي. په لمانځه او ژوند کې به د خلکو سکون ختم شي. د سود کاروبار به عام شي. ریاکار عابدان به پیدا شي. خلک به عبادت د ریاکارۍ او شهرت پیدا کولو دپاره کوي. فتنې به زیاتې شي او دیني علم به کم شي. خلک به قرآن کریم د معاش یعنې تنخواه وسیله وګرځوي. دروغ به عام شي او خلکو په درواغو شاهدي ورکوي. خلک به د صحیح حدیثونو نه انکار کوي او غلط حدیثونه به بیانوي او باور به ورباندې کوي. مسلمانان به مالدار شي مګر دینداري به نه وي. کفر به اسانه شي. انسان به سهار مسلمان، ماښام کافر، او ماښام مسلمان او سهار به کافر ترېنه جوړ شوی وي. هر راتلونکې زمانه به د تېرې زمانې پرتله بدتره وي. د اسلام په دین عمل کوونکو باندې به خلک تعجب کوي او ورته نوی شی به ښکارېږي. قتل او قتال به زیات شي. قاتل او مقتول ته به معلومه نه وي چې زه یې ولې وژنم او ولې وژل کېږم. کافران به په مسلمانانو غالب شي. مسلمانان به زیات وي مګر غلامان به وي، ځکه دوی به له دنیا سره محبت لري او د مرګ څخه به ډارېږي. په دین باندې به عمل داسې وي لکه د اور سکروټه چې په موټي کې نیسي. ګناه کول به ډېر اسانه وي او ګناه به د ګناه په شکل نه منل کېږي. د دنیا مالداره خلک به بخیلان وي. د زمانې نه به برکت ختم شي. یعنی کال به د میاشت غوندې، میاشت به د هفتې غوندې، هفته به د ورځې غوندې او ورځ به د ساعت غوندې تېرېږي. مسلمانان به په هر عمل کې د کافرانو پیروي او تابعداري کوي او فخر به هم ورباندې کوي. د عربو بخاره به پراخي راشي او د مدینې منورې نفوس به زیات شي. خلک به د زکات اخیستلو مستحق نه وي خو بیا به هم زکات غواړي. ښځو به جامې اغوستې وي خو بیا به هم لوڅې وي. یعنې جامې به یې دومره نازکې وي چې د هغې څخه به یې وجود ښکارېږي. زنا کول به اسانه او د زنا کولو وسایل به زیات شي. جهالت به عام شي. خلک به د دنیا په علم پوه وي لیکن د جهالت له وجې نه به دیني علم څخه غافله وي. بېحیا ښځې او موسیقي آلات به زیات شي. موږ دغه ټول شیان په خپلو سترګو وینو چې رښتیا شوي دي. یا الله تعالی جل جلاله موږ په حقه لاره هدایت کړه او موږ ته د نیک عملونو توفیق راکړه. اللهم آمین ثم آمین.